ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژي مدیریت له لوري وړاندې کیږي. د تعادل په دې برخه کې دوه عمده او خاص ډولونه تعریفوو. یو له هغوی څخه ستاتیکي تعادل ده. ستاتیکي تعادل د هغه تعادل څخه عبارت ده چې اجسام یې د سکون په حالت کې لري. یعنې هغه تعادلونه چې اجسام یې د سکون په حالت کې لري عبارت د ستاتیکي تعادل څخه ده. د مثال په ډول باندې یو جسم په ځمکه باندې ایښی ده، نو په دې حالت کې خو جسم تعادل لري، ټولې قوو اغېزه یې ورباندې صفر شوې ده، مګر مهمه پکې دا ده چې دغه ډول د تعادل چې ده ستاتیکي تعادل ده. یو دویم ډول یې پېژنو او هغه بیا هم د ډینامیکي تعادل په نوم یادېږي. ډینامیکي تعادل د هغه تعادل څخه عبارت ده چې اجسام د حرکت منظم حرکت په حال کې لري. یعنې په دې معنا چې هغه جسمونه چې د مستقیم الخط حرکت په حال کې یا د منظم دایروي حرکت په حال کې لري عبارت د ډینامیکي تعادل څخه ده. هدف کې دا ده که بالفرض چیرته یو متحرک جسم په یو منظم سرعت سره حرکت باندې پیل کړی وي او په دې جسم کې یو څوک موجود وي، نو متحرک جسم خو د حرکت په حال کې ده، مګر هم په متحرک جسم کې ناست شخص دی هغه د سکون په حال کې ده یا تعادل په حال کې ده. دغه تعادل ته ډینامیکي تعادل ویل کیږي. مهمه خبره پکې دا ده چې د تعادلونو په برخه کې که داسې وایو په عموم کې که چېرته ورته وکتل سي یا په کل کې که چېرته وکتل سي ډینامیکي تعادل هیڅ وجود نه لري. ټول تعادلونه چې دی هغه ستاتیکي تعادل وجود نه لري او ټول تعادلونه چې دی هغه ډینامیکي تعادلونه دي. په دې اساس باندې چې تعادلونه خو ټول د ځمکې پر مخ باندې واقع دي او ځمکه همیشه او دوامداره دوه ډوله حرکتونه ترسره کوي. یو له هغوی څخه یې انتقالي حرکت ده او بل له هغوی څخه یې وضعي حرکت. نو د وضعي او انتقالي حرکت په نظر کې نیولو سره ټول اجسام ډینامیکي تعادل خپل حال کې لري، خو د کوچنۍ یا د جزوي مسایلو په مطرح په برخه کې د تعادل برخه کې موږ ویلی چې نوموړی تعادل یو ستاتیکي تعادل ده. بله موضوع مو د تعادل ډولونه دي. د تعادل ډولونه تعادل درې عمده او خاص ډولونه لري. یو له هغوی څخه یې پایداره تعادل، دویم له هغوی څخه یې ناپایداره تعادل، او دریم د هغوی څخه یې بې تفاوته تعادل. هر یو څنګه تعریفولی شو؟ اول پایداره تعادل د هغه تعادل څخه عبارت ده چې یو جسم د تعادل د حالت څخه وایستل شي او بیرته خپل لومړني حالت ته راوګرځي. که چېرته یو جسم د یوې قوې عاملې قوې د اغېزې په اساس باندې د تعادل د حالت څخه وایستل شي او د پرېښودلو یا د قطع کولو د هغې قوې څخه بیرته خپل لومړني حالت ته راوګرځي، دا ډول تعادل ته پایداره تعادل ویل کېږي. په شکل کې څنګه واضح کولی شو؟ دوه عمده او خاص شکلونه ورته لیکو. د مثال په ډول باندې یو پنډوسکی یا توپ د دغې هندارې په همدغه مقطع یا په دې برخه کې ایښودل شوی ده. که چېرته دا تعادل د حالت څخه وایستل شي بالفرض همدغې نقطې ته راورسول شي، کله چې دې نقطې ته راورسول شي نو له دغه که پرېښودل شي یا قوه ورباندې قطع شي نو نوموړی جسم به بیرته خپل لومړني حالت ته راوګرځي او دا ډول تعادل ته پایداره تعادل ویل کېږي. ځکه نوموړي تعادل پایداري زیاته ده ځکه بیرته خپل لومړني حالت ته راوګرځېده. یا په یو بل شکل کې څنګه واضح کولی شو؟ مثلا په دې ډول باندې دا جسم ده. که چېرته نوموړی جسم اوس وکتل سي په دې حالت کې خو تعادل په حال کې ده، خو کله دې تعادل څخه وایستل شي یعنې دا تعادل یې ورباندې قطع شي نو بیا یې داسې ویلی شو چې نوموړی شکل به په دې حالت باندې واقع سي. خو که قوه چېرته ورباندې قطع شي، دا قوه ورباندې قطع شي، بیرته به نوموړی جسم خپل لومړني حالت ته راوګرځي او دغه تعادل ته پایداره تعادل ویلی شو.
دویم ډول یې څنګه تعریفوو؟ دویم ډول له هغې څخه ناپایداره تعادل ده. د نامونه هم معلومیږي هغه تعادل کوم چې ډېر زیات پایښت یا دوام ونه لري. تعریف یې څنګه کولی شو؟ د هغه تعادل څخه عبارت ده چې که چیرې یو جسم د تعادل د حالت څخه وایستل شي او بېرته خپل لومړني حالت ته راونه ګرځي. که چېرته جسم د لومړني حالت ته راونه ګرځېدو نو په دې حالت کې موږ دغه تعادل ته ناپایداره تعادل ویلی شو. شکل وګورئ. مثلا یو جسم، یو کروي جسم دلته ایښودل شوی ده، خو که چېرته په دغه حالت کې تعادل برقرار کوو مشکل به وي، ستونزمن به وي، خو که تعادل هم ترلاسه شي، که په لږه اندازه باندې قوه ورباندې اضافه شي په یو یا بل لوري باندې، نو په دغه وخت کې جسم د تعادل له حالت څخه وځي او دغه تعادل ته بیا ناپایداره تعادل ویل کېږي. یعنې بېرته جسم خپل لومړني حالت ته راګرځېدلی نشي. یا مثلا په دې شکل کې داسې ښودی شو، که دا یو مخروط الډوله شکل وي، دا جسم په ډېره سختۍ سره په دې حالت کې تعادل په حالت کې واقع کېږي. خو که تعادل پکې واقع سي په لږه اندازه که په یو او یا هم یو بل لوري باندې حرکت ورته ورکړل سي، نو له تعادل څخه به ووځي او بیا به بېرته خپل لومړني حالت ته راونه ګرځي، ځکه چې دا ډول تعادل یو ناپایداره تعادل ده. دریم ډول د هغې څخه بې تفاوته تعادل تعریفوو. بې تفاوته تعادل داسې تعریفوو چې د هغه تعادل څخه عبارت ده چې په هر حالت کې د تعادل په حالت کې واقع وي، یعنی هر وخت حالت د تعادل وي. دا فرق نه کوي چې نوموړی جسم تعادل د حالت څخه وایستل شي بېرته لومړني حالت ته راوګرځي. دا فرق نه کوي چې نوموړی جسم تعادل د حالت څخه وایستل شي بېرته خپل لومړني حالت ته را نشي. یعنې دا معنا چې په هره نقطه کې دی د تعادل په حالت کې واقع کېدلی شي. دلته خو مهمه خبره پکې دا وه چې دا جسم ډېره پایداري په همدغه حالت کې لري او کمه پایداري بیا په دغه حالت کې لري. خو هغه بیا داسې یو جسم یا داسې یو شکل ده چې په هر حالت کې پایداري په ټولو حالتونو کې پایداري یو شانته وي، یو ډول وي، یو له بله سره یې پایداري تفاوت نه لري. مثال ورته څنګه ورکولی شو؟ مثلا دا یو پنډوس کوي په یو مستوي باندې. که دا په مستوي باندې حرکت پیل کړي، دلته هم د تعادل په حالت کې واقع کېدلی شي، دلته هم د تعادل په حالت کې واقع کېدلی شي او دلته هم د تعادل په حالت کې واقع کېدلی شي. یعنې دا معنا چې په هر حالت کې د تعادل په حالت کې نوموړی جسم واقع کېدی شي. دا چې کله د تعادل په حالت کې واقع شول، په A حالت کې تعادل ده، B په حالت کې هم تعادل ده او C په حالت کې هم تعادل ده، او دا درې واړه تعادلونه یو له بله سره تفاوت هم نه لري. په همدې اساس باندې ورته دغه ډول تعادل ته بې تفاوته تعادل ویلی شو. بل په دې برخه کې د نوموړې موضوع په همدغه برخه کې یوه بله ډېره مهمه موضوع ده چې هغې ته ویل کېږي د پایداري پایښت. د پایداري پایښت یا دوام. ښه، د پایداري پایښت یا دوام ګرانو شاګردانو په دې برخه کې تاسو وګورئ، له نوموړې موضوع څخه څرګند او واضح معلومیږي چې په کوم حالتونه یا کوم اغېزمن عوامل دي چې جسم دی پکې زیات تعادل ترلاسه کوي یا کوم عوامل دي چې د جسمونو تعادل دی پکې نسبتا کم. دې لپاره څنګه کولی شو؟ دې لپاره درې خاص عوامل وایو. دا معنا چې د پایداري د پایښت لپاره درې عوامل وجود لري. اول د هغې څخه څنګه تعریفولی شو؟ اول د ثقل د مرکز موقعیت. څنګه ویلی شو؟ د ثقل د مرکز موقعیت د جسمونو د پایداري په پایښت او نه پایښت کې ډېر زیات رول لري. په هره اندازه چې د ثقل مرکز د اتکا سطحې ته نږدې کېږي، په همغه اندازه باندې د جسم پایداري یا پایښت یا دوام زیاتېږي. د مثال په ډول باندې که چېرته دا شکل وکتل سي،
که دا شکل وکتل سي او بیا وروسته د هغه څخه د نوموړي جسم د ثقل مرکز وګورو. د اتکا سطحه خو همدا شوه. دا د اتکا د سطحې په مابین باندې چې کومه ارتفاع ده که دې ارتفاع ته موږ تاسو اچ یو ارتفاع ووایو. د دې لپاره چې نوموړي موضوع ښه واضح شي یو بل شکل په نظر کې نیسو. د دې جسم ارتفاع لوړوو. کله چې مو ارتفاع لوړه کړله ورسره به یو ځای د ثقل مرکز هم لوړ واقع سي. دې ته جي د ثقل مرکز وایو. که دا جي یو سي دې ته جي دوه وایو. دا د اتکا د سطح سره چې کومه ارتفاع ده د ارتفاع ته اچ دوه ارتفاع وایو. نو د اچ دوه ارتفاع لویه ده له اچ یو ارتفاع څخه. نو په همدې اساس اوس ویلی شو په هر اندازه چې د جي د ثقل مرکز د اتکا سطحې ته نږدې کېږي په هماغه اندازه باندې پایښت یا پایداري زیاتېږي او په هر اندازه چې د جي د ثقل مرکز لوړېږي په هماغه اندازه باندې پایښت یا دوام کمیږي. د دې جسم په نسبت باندې به بیا یو بل جسم نور هم زیات پایښت ولري په دې ډول باندې. مثلا که موږ دا جسم په نظر کې ونیسو د دې جسم د ثقل مرکز په همدغه نقطه کې ده جي درې خو دا ارتفاع تر ټولو نه کمه ده. نو خلاصه ویلی شو په هر اندازه چې د ثقل د مرکز ارتفاع د اتکا د سطحې څخه کمیږي په هماغه اندازه باندې پایداري یا پایښت یا دوام د سکون حالت یا د تعادل حالت زیاتېږي او په هر اندازه چې ارتفاع لوړېږي په هماغه اندازه باندې پایښت کمیږي. د دې پایښت ډېر زیات ده او د دې پایښت نسبتا بیا کم. دا چې د دې پایښت ولې زیات ده او د دې پایښت ولې نسبتا کم ده یوه خاص خبر پکې دا کولی شو. دا جسم به تر هغه وخته پورې د پایښت په حالت کې وي تر څو پورې چې نوموړې نقطه یې د ثقل د عمودي خط څخه واوړي. که دا نقطه د دې عمودي کرښې څخه واوښته جسم بیا بېرته خپل لومړني حالت ته راګرځېدلی نه شي. نو په دې حالت کې اوس که وکتل شي دغه فاصله ډېره زیاته ده تر دې ځای پورې او دا فاصله نسبتا کمه ده. دلته زر نشي اوښتی دغې عمودي خط څخه او په دې حالت کې بیا زر اوښتلی شي. دویم د اتکا سطح. د اتکا د سطحې په برخه کې څنګه ویلی شو پایداري یا پایښت د اجسامو د اتکا په سطحې پورې اړه لري. په هر اندازه چې د جسم د اتکا سطحه لویه وي په هماغه اندازه باندې پایداري زیاته ده او په هر اندازه چې د اتکا سطحه کمه وي په هماغه اندازه باندې پایداري کمه ده. نو د جسمونو د ایښودلو په برخه کې باید ډیر زیات احتیاط دا وکړو چې د نوموړو جسمونو لپاره موږ تاسو هغه سطحې انتخاب کوو کوم چې د سطحې پراخوالی د اتکا لپاره زیات واقع کېږي. د مثال په ډول دا یو عیني جسم ده خو په دې جسم کې که چېرته د اتکا سطحه وکتل سي دا د ا سطحه فرض کوو یا د ا یو سطحه فرض کوو. که جسم په دې حالت باندې ودرېږي او بیا په بل حالت کې بیا جسم په دې ډول باندې ودرو په دې شکل باندې نو په دې وخت کې پایداري ځکه زیاته ده چې دغه د اتکا سطحه یې د یو اتکا د سطحې څخه لوی. په هر اندازه چې د اتکا سطحه لویږي په هماغه اندازه باندې پایداري یا پایښت زیاتېږي او په هر اندازه چې د اتکا سطحه کمیږي په هماغه اندازه باندې پایداري یا پایښت کمیږي. دریم او اغېزمن یو بل عوامل د جسم وزن ده. د جسم وزن هم د جسمونو په پایداري پورې ارتباط لري. د جسم وزن د جسم وزن په دې معنی باندې په هر اندازه چې د یو جسم وزن زیات وي په هماغه اندازه باندې پایداري یا پایښت یا دوام زیات وي د تعادل او په هر اندازه چې د جسم وزن کم وي په هماغه اندازه باندې پایداري یا پایښت کم. د مثال په ډول باندې په عین حجم کې د یو سپنج کتله په نظر کې نیسو دا او په عین حجم کې د یوې اوسپنې کتله په نظر کې نیسو. اوس که چېرته وکتل شي اوس که په دې حالت کې چېرته هم وکتل شي دغه سپنج که بالفرض دا سپنج سي که دا سپنج وي او دا اوسپنه وي نو
دا اوسپنه به د سپنج په نسبت باندې ډیر زیات پایښت یا دوام ولري. ولې؟ ځکه د اوسپنې وزن زیات ده او همدارنګه د سپنج وزن کم ده. نو ومویلی سي د جسم وزن هم زیاتوالی د پایداري یا دوام سره مستقیم ارتباط لري. په هر اندازه چې جسم وزن زیات سو پایداري زیاته ده او که جسم وزن کم سو بیا پایداري کمه ده. د نن ورځې درس مو تر همدغه ځایه پورې و. هیله او امید چې پوره استفاده به مو ورنه کړې.